د مرکزی تنظیم تاجران تاجر اتحاد د سوري د لاندې یو شمولیتي فورم د صدر احسان باچا او جنرال سیکرټري حاجی غلام حسین په سربراهي کې وکړل شو چې پکې د ګلبرګ ټاون شیرخان پلازي صدر محمد یوسف سره د خپل کابینې په تاجر اتحاد کې د شمولیت اعلان وکړو او د احسان باچا په قافله کې شامل شو. د پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو چې سابق نائب صدر حافظ ضیاء الرحمن تصادت حاصل شو. الله نور السماوات والارض مثل كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد د سټیج مشري تاجر اتحاد جنرال سیکرټري حاجی غلام حسین کوله. د رنگین پروګرام کې د تاجر اتحاد عہدیدارانو او د مختلف بازار صدرانو او سیکرټریانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. صدر احسان باچا او تاجر اتحاد مشرانو د نوي کابینې صدر حاجی محمد یوسف او د وی ملګرو ته هارونه واچول او تاجر اتحاد مشر او صوبایي جنرال سیکرټري احسان باچا د نوي کابینې نه حلف واغستو او د خوشاله اظهار یې وکړو. هر سړی ښکاري نن سبا د وطن کې ګوره ټول خلک موږ یو بل ته ښکاره خلک یو. زه ډېر ډېر او زما په خبرو کې اخلاص دی او زما په دې زړه کې دننه دا سوچ دی چې زه دا کمکار نن راغلم او دا به د دې فایده به د عامو خلکو ته ستاسو نه میلاویږي. نو که دا نه میلاویږي ستاسو په ذهن کې صرف د مشروطې یا زما درې سوچي به دا ټول څیزونه خرابېږي او چې کله ستا سوچ دی چې زما دې کې زه یو چا سره قدم والم ځکه چې څوک هم چاته الله ودرئ هغه سړی د شکر وباسي چې دی تا ته راشي او تا ته وایي ما سره پاسه صدر کار وکړه. احسان باچا په خپل خطاب کې ټولو تاجرانو ته وویل چې تاجر برادري خدمت کول یو عبادت ګڼلی شي. د نوي کابینې صدر محمد یوسف د حلف اوچتول نه بعد په خپل خطاب کې وویل چې یونین جوړ کړو د څو دکاندارانو او لومبې ځل د دومره د موږ ایکسپیرینس تجربه هم نه وه خو بیا مشوره هم کوله ملګرو سره چې موږ کومه لارې ته لاړ شو کومه لاره موږ اپناو کړو. نو چا راته څه لاره ښووله چا څه لاره ښووله خو بیا مو ته موږ ډېر ملګري په دې متفق شو چې باچاجي دي او مصطفی کمال صاحب دي دوی چې کوم دی هم دې سره په لاره وځو او امید زه د رب نه کوم چې زموږ د ملګرو دا فیصله هم غلطه نه او په هره سخته کې به انشاءالله تعالی دې زموږ ملګرو دکاندارانو تاجرانو سره ولاړي. انشاءالله د ما تاسو سره دا وعده ده چې زما خو نه صدارت ته ضرورت شته نه مې بلې عهدې ته ضرورت شته خو تاسو دکاندارانو په ما اعتبار وکړو. زه ډېره مننه او شکریه ادا کوم تاسو. په دې موقع تاجر اتحاد سمال چیمبر سابق سینئر نائب صدر غلام حبیب سالارزئی عبدالنظر اورپلالي کارپینټر ایسوسییشن سید محمد سیکرټري ګل سید خان پخوانی صدر مردان چیمبر نومان فقیر صراف حاجی محمد سراج صدر سید علی شاه ګلجی رازی خان فضل دیان او تاجر اتحاد نور عہدیدارانو ټول نوي کابینې ته هرکلی وي. کمی کابینې چې حلف واغشته دا خلک قسم کې ذمہواري پوره کړله. دغې کابینې ته د صدر نه واله سیکرټري پورې کوم ذمہوار ملګري دي ټول ته زما له طرفه د مردان چیمبر سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري طرفه د مرکز تنظیم تاجر اتحاد د طرفه د بیکر ایسوسییشن د طرفه ډېر مبارکباد پیش کوم. ما پرون په چیمبر کې دا خبره کړې وه د الله فطرت ته ګوره نن مې مدد وکړه او یو دې وکړه الله پاک تا ته بخشش درکړي تا نه خوشحالېږي تا نه زارېږي. د انسان فطرت نن مې کارونه ټیک وکړه یو خراب وکړه دا انسان د انسان فطرت داري د ده په دې خټه کې داخل شوي دي دی به تا نه خبر کېږي. زما د خبرې مطلب دا دی چې باچا صاحب څوکې زه ورسره وړوکی راویښ شوم 14 کاله باچايي سره زما وشو. زه ورته خپل صدر نه ویم زه ورته خپل پلار ویم دا زما پلار دی. او یوسف ته د خپل تنظیم ته دا یقین دهاني ورکوم چې تاسو نه وی چې تاسو ته څه قسم د تکلیفات دي نو زه سهار هم په دې ځم او ماښام په دې راځم ما ته وایې تاسو خپل کارونه مه خرابوئ زه به ستاسو دپاره منډې وهم او ستاسو دا چې کوم ملګري چې کوم ملګري زموږ د کلي ټول ما پېژني زه ټول پېژنم که تاسو نه یې نو دوی دا نه محسوس کوي چې یاره زموږ صدر نشته زموږ سیکرټري نشته زه ستاسو یو ورور یم چې څه قسم د خدمت وي نو زه به انشاءالله تاسو د شپې او د ورځې دا به پکې نه 24 ګنټې به زه تابعدار یم. داسې اوسنی تنظیم نه دی داسې تقریبا د باچا صاحب په قیادت کې موږ سره 26-27 سال نه را روان یو او زه باچا صاحب ته دغه نه کوم زه ورته فخر مردان
بابا تاجران دا احسان باچا دی د دې یو وطن نه ده د دې یو خدمت نه دي تاسو کتلی لازم پاتې شو د تحصیل منبر پاتې شو چې په هغه وخت کې 19 ممبرانو د کمیټې په هغې کې یو باچا صاحب و د صوبې جنرال سیکرټري پاتې شوی دی د صوبې د مرکز ډیپټي جنرال سیکرټري دی مردان کې د تاجرانو صدر دی د DRC رجسټرار دی او د سمال چیمبر لیسنس او بانی چې کوم دی نو دا احسان باچا دی دا به څوک دی په اخره کې تاجر اتحاد مشر احسان باچا د بم په چاودنه کې شهید شوي شهدا دپاره خصوصي دوا هم وکړه.